ولا واوره خوري. سلامونه ټول بخیر، په دې کې روغ خوشحاله خیر بخیر. نن د هفتې ورځ ده، موسم تقریبا ډېر یخ ده. زما څنګ ته زما ملګری راغلی د لبنان نه فضل، او موږ روان یو چېرته دغه ګاغ کې یو ټرین سټیشن کې. موسم تاسو کتلی شئ، اسمان ډېر خړ پړ دی، هېڅ معلومات یې نه کېږي چې مازدیګر ده، شپه ده، ورځ ده، څنګه. موسم سخته زیات یخ ده، تقریبا -15 ډګري ده، یعنې -15 ده. زما باندې ډبل کوټ یې اغوستی نه وي، ګزاره دې نه کېږي. نو هر سړی که تاسې ګورئ کوټ یې اغوستی که ډبل داسې مازې کوټ باندې دې هم ګزاره کېږي نه. موږ دلته په ټرین سټیشن کې ولاړ یو، زما هغه ملګری وینې څه شو هغه چې ولاړ موبایل چې لګیا ده، هماغه یو څه کارونه مو پوه چې د پاریس نه د بل ښار نه راغلی، پاریس کې نه اوسېږي. ما ورته زه د هغه کارونه کوم انشاءالله. نو زه بیا بلاګ کې د یو ځای په خیر بلاګ نه کوم، بیا په نور ځای کې هم ویډیو کوم، چېرته موږ کوم ځای ته ځو. نن رخصتي ده، خو یخ زیاته، خلک رش دومره زیات نشته. نو بیا به انشاءالله ګورو. دا وکړه انشورنس داسې وکړه، دا انشورنس خلاص کړه، دا تا ته ډېره فایده لري. کار کې راشي خوب شي. او بله خبره اوس ترین راغلی یم، په ترې کې چېرته روان یم. دغه د ترین د پټلۍ څنګ ته هغه منظره ده، کورونه دي. عموما دغه کوچنی ټرین ده، هغه ټرین نه ده. هغلته یو میدان ده چې د اسونو میدان دی، چېرته چې د اسونو د منډې لوبې کېږي. د شاندګل سوداګر په نوم باندې یو ځای ده، هغلته تاسو ته کتلی شئ. دغه یو میدان ده چېرته چې د اسونو لوبې کېږي. عموما د اولمپیک شروع کېږي نو لوبې فکر کوم همدلته به وي. خو ډېره غټه ساحه ده، ډېره غټه میدان. ولې خو وینې چې وچ شوي دي، خزان راغلی دی، هر څه ګډوډ دي. موږ لا تر اوسه پرون خپل هدف ته نه یو رسېدلي، چېرته چې بوتلو. اوس هم په لارې کې ټرین کې روان یو. اوس کتلی شئ ټرین کې سپاره یم، او تقریبا نورو داسې اوبو ته رسېدلی یم. نو خدای وکړي چې زموږ کار په خیر سره وشي. ټرین هم ډېر وځنډولو، تقریبا 2-3 ټرین هم بدل کړو تر کومه ځای چې رسېدو. او بیا هماغه تقریبا اتنه رسېدلي. انشاءالله دا نظام ټرین سټیشن به وي چې دا چېرته موږ نه، دا نه ده، بلکل همدا ده. موږ هم خپل ځای ته راورسېدو، بس ټرین درېږي، بس کښته کېږو. موږ راغلي یو د سپورټ یو اکیډمي ته، چېرته چې په بار کې ماشومانو لپاره د کم عمرو ځوانانو غټانو لپاره. دغه دې ګوره، دا بیا هغه غټ هوټلګانې چې دوی خپل تمرینونه کوي. دا د هر یو خپل جال د خپل دغه یې معلوم دی. تقریبا څو ځایه لګیا دي فوټبال کېږي، هغه طرف ته هم کېږي، دا طرف ته ماشومان هم دي، غټان هم دي. ډېر خوندور ځای دی، غټ دغه یې بند کړی دی چادر باندې، بلکې رسي یې ورته ورکړې ده. دغلته خلک ورته ناست دي.